که ژیرې ورباندې پرېښو وي امر معروف دې ورباندې پرېږدي، که سرونه ورباندې اصلاح کول امر معروف دې ورباندې اصلاح کړي. ته کار مه پرېږده نظامي صاحب، قمندان صاحب، والي صاحب د هغه ملګري یې، د دفتر رئیسه فلانه فلانه او د نظام دغه درې ګوني نظامي ارګانونه، ملي دفاع وزارت، کورني شورا وزارت، استخبارات، دا به مطلق په دغو شیانو باندې کار نه لري. موږ پخوا هم په صراحت باندې اعلان کړی و د شپې چاپې بندې دي، خلک په وحشت کې مه اچوئ. دا وحشتونه ډېر سوي دي، هغه وحشتونه مه راتازه کوئ. په دې وحشت باندې خلکو نه ده ګټلې، دلته نظام یې نه ده ګټلی، پایدار نظام یې نه ده جوړ کړی، دلته وحشت ګټه نه ده کړې. دلته دا ناکامې تجربې مه تکراروئ، دلته ضرورت نشته نور د دې چې ما او تا خپل ولس سره زور زیاتی وکړو. البته د دې ولس بې لارې سړی هم زما او ستا د ولس سړی ده، د دې ولس پر لار سړی، د دې ولس هغه سړی چې هدایت ورته سوی ده زما او ستا د ولس سړی ده، زما او ستا ملګری ده. بې لارې سړی به یې راکړي، تر لاس رانیسو، حساب به ورسره کوو، محکمه ورته لرو، خپلې مراجع ورته لرو. هر سړی حق نه لري چې د خلکو په هر شخصي حریم ورننوځي. هر سړی حق نه لري چې د ځان څخه امر بالمعروف او نهي عن المنکر مشر ځان جوړوي، چې د خلکو باندې ځینې په ژیرو باندې راګرځول کېږي، په بازارو کې د خلکو په شخصي جیبونو کې کتل کېږي، د خلکو ټلیفونونه پلټل کېږي. ولې د خلکو په حریم باندې کار لري؟ ته څوک یې؟ تا ته چا صلاحیت درکړي؟ ماښام به دا ټلیفون راته راغی، دلته خلک راغلي، پوښتنه مو کوله د فلاني لیوا د قمندان، د فلاني لیوا د قمندان ملګري دي، د لیوا قمندان ستا یې په څه؟ ستا یې په څه؟ ته څوک یې؟ ته خو د اردو سړی یې، د اسلامي اردو یو مشر یې، یو جنرال یې. ته ورسه خپل اردو منظمه کړه، تعلیم ورکړه، تربیت ورکړه. اردو دې داسې اردو جوړه کړه چې په هغې باندې حساب وشي، ستا ملت تر وساتي، ستا دولت تر وساتي، ستا ولس وساتي، ستا له سرحدونو څخه دفاع وکوي، ستا ملي شتمنۍ دې وساتي. ته په خلکو په کورو باندې څه کار لري؟ ته د خلکو په جوړو فروغو باندې څه کار لري؟ ته د خلکو په شخصي کارونو باندې څه کار لري؟ ته د خلکو په کورونو ورننوځې. خپله وظیفه دې هر یو وپېژني، خپله وظیفه دي. هر کس ما درته وویل د امر معروف لپاره خپله اداره ده، هغه دې په خلکو باندې خپل شرعي احکام تطبیق کړي په هغه طریقه باندې. ادعو الى سبيل ربك بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. په هغه طریقه باندې امر معروف والا خلکو ته طریقه ور وښیه، دین ور وښیه، اسلام ور وښیه، شریعت ور وښیه، باندې پله یې کړه، تطبیق یې کړه په هغه طریقه باندې چې لوی الله درته ویلي دي. خلک مه ځوروئ، خلک مه ټکوئ، دربدره ولس مه نور ځوروئ، د خلکو پر هرو باندې مالګې مه وردوړوئ. زه دی نه وایم چې موږ ته ټول بې لارې یو یا دا نظام بې لارې روان ده. زه دا وایم که ما او تا و دغه فسادګرو و دغه خلکو ته چې هغه شخصي ګټې لټوي، هغه شخصي شتمنۍ لاسته راوړي، هغه شخصي د خلکو په حریم ورننوځي، هغه د خلکو حیثیتونه پامالوي، هغه خلک تهدیدوي، تعذیبوي، تحقیروي، تذلیلوي. دا خلکو ته که ما او تا موقع ورکړو بل ورځ به بیا زه ته پښو لاندې یو، دغه خلک پر ما او تا باندې حکمرانان وي. ځکه من اعان ظالما سلطه الله علیه، حدیث شریف ته څوک چې د ظالم معاونت وکوي، د ظالم سره کومک وکوي، ظالم ته په صف کې ځای ورکړي، ظالم ته ځان ملګری کړي، ظالم د فلاني ورور لخوا څخه ورته معرفي شوی ده، ظالم د فلاني حاج ملا صاحب لخوا معرفي شوی ده، فلاني حاجي اخوزاده صاحب لخوا معرفي شوی ده، د فلاني پیر مولوي صاحب زوی ده، د فلاني صاحب زوی ده، د هر چا زوی چې وروره کومه ترجیح وه هغه ته ورکړه، هغه ما انډیوال کوي، په څنګ کې به درسره ودروئ، ولس به باندې وټکوئ. ستا ملي منافع، ستا شخصیتونه، ستا د هېواد ګټې، ستا د نظام ګټې، ستا خپل نظام ستا لاس څخه نور ووتې. بیا به نو تا ته وایم قمندان صاحبه، والي صاحبه، دا کس له ځانه څخه لرې کړه، دا نااهله ده، دا وباسه، دغه مه راوله نظام ته، په دې باندې نظام مه بدنامه کوه، دا ولس نور مه ځوروه، د ولس پر سر باندې لاس تېر کړه، ولس ته ګرېوان مه رانیسه، ولس ته لمن راونیسه، ولس ته ږیره مه نیسه، ولس په غېږ کې ونیسه، دا ولس نور مه دربدره کوه، دا ولس مه مجبوروه چې بیا کډې زما او ستا لاس څخه وکوي، یا زما او ستا لاس څخه خپل جایدادونه پرېږدي، یا ولاړ شي په نورو هېوادونو کې زما او ستا لپاره بیا وروزل شي، بیا زما او ستا پر سر باندې راسي، بیا ما او تا ته په دغه وطن کې جنجال جوړ کړي. ورونو یوه خبره باید په وضاحت باندې وکړو. ګورئ، ملکي مامورین ها کسان چې مسلکي خلک دي، اداري خلک دي، خدمات دلته کوي، دلته مسلکي کارونه کوي، اداري کارونه کوي، پرسونل دي دلته د هېواد، هغه زما او ستا ورونه دي. ګورئ، زه دا نه کوم چې ټول نظام او تعلیم ته په لاس ورکوم، داسې به نه وي چې ستا به په سړک باندې ترافیک هم طالب وي، ستا به په اداره کې رئیس هم طالب وي، ستا به په اداره کې معاون و، منشي، ستا محرر، ستا ادارې به هم طالب وي. داسې نشي کېدلی وروره. دغه ولس د ولس فرد په دغه نظام کې حق لري، د ولس فرد په دغه وطن کې حق لري. د